نوم مې مردکي شیخ آباد مې کلي کړه او په زړه د غلي برزړو ته راځي نه یي او مردکي واینس خو سبسکرایب کا ټنګ 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 او زما د ذاخر ډایرکټر به ډېر خوشحاله شي نه یي او ډایرکټر چې ذاخر راسره څنګ کې ناست دی نو او لکه پول د پاکستان چې راسره وینا تپوس مې وکړه د یو بله چې تېرېدم ستا په مخه ته راته ویدلې ونې واده دی ما وی چې روان مې شه ګوګله تپوس مې وکړو د یو بله چې تېرېدم ستا په مخه ته راته ویدلې ونې واده دی ما وی چې روان مې شه ګوګله ولې دا څنګه خوشحاله ټپې هر څه وې بیا داسې کار دی که نه ته ولې تا ته پته نشته چې زه پخواني اداکار نه ریسه سینګر یم مستاق بنګس دی نه مستاق بنګس هغې ته یې مې په سټیج باندې ګانې کړي دي مایا ګانې دې کړي دي اول نوم یې زده که ولې څه نوم یې دی دغه دې معلم نه راځي خو وایم بله دې خولې ته دې وګوره وایي خوا مې وښویده وایم داسې کار دی که نه نوم چاله نه درځي وایه وایم ما ته وې انډیا والا ده که نه یو انډیا والا ده که نه مستاق بنګس مستاق بنګس او دغه ده دغه دی په خپله مې درځي مایه به ځه مایه څه به ځه ځه ولې ځمه ویې لکه دا راته ووایه چې هغه د کور خو چاته نه لیدلې نه هغه مې نه لیدلې او عقل ته مې ولې زما تا دا عقل وکړم په ضرور راولم مایا د بیا ګویا دو باچه مایا زه د هوټه تپوس کوم مردکي وایم ته مې سبسکرایب کړې زه وړه کینه به وته دې باس راځي مینګه پټونه ده وایي مایا د خدای تعالی لاټو چې دا بټوه به څنګه بټوي او چې پیسې به پکې سولې پیسې به هلې راله وچه 1.5 روپۍ پکې خو بټوه ډېره قیمتي وه لږه به لاله چې په مسلمانه نو بټوه قیمتي وه که نه نو څومره به قیمتي وه خو 1.5 روپۍ نه چې سیوا شي نو د 100 روپو به دې بټوه وه دې مخ ته دې وګوره اوس راځه چې پسې ورځو داسې پیسه کې والم ورک شو سړی م رانه غیب شو یو څه تېری و کوم کلالی یوې 300 روپۍ یوړې دلته یو څه دا خولې ته لوی مه ګورې بس اوس راځه ورک شو دا چې زه راځه داسې راځه والې ما نه داسې تللی دی که نه نو داسې تللی ایکا کې خورا سمایا چېرته روان د تعلیم بچه داسې مردکیه نه ولې مردکیه کار مې کړی دی بټوه مې راوالې ده بټوه ایا وی بټوه مې راوالې ده نو وایم سړي راپسې دي سړي دا راته ووایه که نه چې 10 लाख روپۍ کې 100 लाख او کو یو خو وږي ولا معامله نه دي شمارلې خو ډکه بټوه ده ډکه وایه نو زه امتحان پکې در کومه خو چې څوک یم سړي مې پېژني سړی دې پېژني نو ستا نوم خو ته نه دی معلوم نه که نه نو زما نوم خو ته معلوم دی چې د ده نوم ماته کېږي زه چې یو پېره غیب شي بیا نه راپېژنم نو چامونه خو مې پېژني که نه نو باید داسې کار وکړه که نه ځم کور ته ځمه صحیح ده ځم هم جامې بدلې کړم خاص به م راواچوم بله ټوپۍ به بس ته هم کپړې بدلې کړه بس بیا به م څوک نه پېژني ښه صحیح ده راځه صحیح ده ورشه ځه داسې راځه څه ته در شماره ولې راشه که نه دا دونه منډې ترلې چې مې پې والې دا څو ګزاره چې مې پې خوړل دا ما ستا لپاره خوړل څه ایا ته ته د خیال دی وایم داسې کار دی که نه چې په هغې رجوع کړې ما سره دوکه کوې ومه وایم دې کې خو راسره بیخي نه څه کولې ګوزې در کوم دله پکې وایم شمارم که 10 روپۍ وي 10 روپۍ پکې ستا 10 روپۍ نه دي ډېرې دي مه نو 100 روپۍ به درله درکړم آیا بیجان څنګه ښکلې ګپ یا ګوډوي او نه او دا هغه کشان نه دي ما ته خو هغه کشان ښکاري امان چرګه او ورسره به چیم پچ کوي وایي زه به ورسره ګپ یا کوم ایا څنګه وایم داسې کار به کې که نه چې ما له پکې 200 روپۍ راکړې 200 نه 300 بیا ما ته پاتې کېږي نو ولې
زما پکې څه ډېره کنه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. اما څنګه دي ځوانانو؟ خیرونه دی بالکل جی شکر الحمدلله. تاسو دعاګانې دې دعاګانې نه دعاګانې یادو. دعاګانې تمنا دعاګانې وي. وای سدي یکه ها تاسو ته مې یو خبره کوم. څه خبره؟ هغه تاسو هغه خره او هغه اتتونو اغشتي هغه دغه خرګاډی راځي. او څه او اغشتم دي جی اغشتم دي او ولې نه اغشتم دي سړی. ما انداسې کار کنه تاسو دې غوږونه وجوه کړم شم وي. نه من وی کنه چې لکه کم خرمن خو درې اغستری کنه تا کم یادې. تاسو هغه خدمه ولیدو. چا سره؟ وجه شه وزیر صاحب سره. یو ما مې یادوي کا. ها هلته کې وچه په جګې کې انګیا ولیږه او ما ورته بیکي مې یادوي. بیا به ما وخي او په سله لایم او تاسو وچې کنه او هغه خپل ګي کې زه نور ځه کا داسې کار دی کنه چې بس وځو ما به دغه خلک ځان ته راولو ښه. د خدای نه بخت نن سبا خو خرم ډیر زیات ګران دي. او کنه ل 7000 روپے بو کی جیب له بسرا شي. بس ځکه جو خو خبره ده. صحیح ده. دار چاچی او کنه وای صحیح ده ځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر علیکم. خیر دی. جی یاره جی یو خر دی کنه موږ نه روک شو څو ورځې مخکې نو اوس راته چاو وي دوی سره دی. او کنه وای ماما وای ځان یم وای اغشتو ښه وای ډېره پخوانۍ وای مور به مې د اندو پیسې جمع کولې کنه او وای مې هسې جمع کړې او بیا به مو د ځان یې بیله کې خر واغشتو. مزدور یې دپاره نو هغه خر لکه ستاسو او کنه بذات خود زمونږ مینه ملکان او کنه اورېدم خر خو در کومه حاجي خو داسې نشم در کولی د چا مخ کې به در کومه ځکه چې اسلامي طریقه ده چې یو څیز د چا ورکې نو د چا مخ کې به یې ورکې. پښتون سړی ګوره پښتو خبرې وکړه. وایم ټکنیکله پښتون دې بیک ټکنیکله دی خوا راشه. درلما ټکنیکل څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. بخیر جی. بخیر حاجي و څنګه راغلی؟ وایم ټکنیکله هغه د خرو مالکان هغه د خر مالکي هغه خر مالکان تاسو حاجي ها د هغې مالکان لکه تاسو یې. زه چایون کنه او دا مې کلندر دی. حاجي څه اشتغلې لا شپونه وغیره وغیره. یم هغې خو ټوله شپه زمین غنم خوړلي دي د هغې به څوک ځنې واړي؟ دې سوي خوی کنه ماله به د دې تاوان راکوي. او وایم خفه نه شي بچي. زمې ټوله شپه دا شوتل خارې وارې کړې دي ټولې ګډوډ کړې دي د دې د خوراک به څوک ذمهواري ها؟ نو جی موږ سره خو 1 روپۍ مې تر یو خبره کوم ما خو موږ له بل څه زره جیب لاره شي خو تاوان نو وایم دا ځه کې وال خرما یار جی موږ سره پیسې نشته نو وایم بس دې کنه موږ تاوان سره نشته زه خو به راباندې